اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرځه کوونکو نن تاسو ته د دایرې مماسي زاویه درپېژنم. په دایره کې مماسي زاویه هغه زاویه ده چې یوه زولی د دایرې سره مماسي کرښوي او بله زولی د دایرې وتر وي او راس یې د تماس په ټکي کې د دایرې پر محیط پروت وي. لکه په دې ځای کې د تیتا زاویه. د تیتا زاویې بي سی زوله د دایرې سره مماس کرښه ده او ای بي زوله یې د دایرې وتر دی، نو ځکه وایو چې تیتا زاویه یوه مماسي زاویه ده. قضیه په دې ډول ده چې په هره دایره کې مماسي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمې سره مساوي کیږي. د ثبوت لپاره د پی ټي سی مماسي زاویه په نظر کې نیسو. د دایرې مرکز د ټي او پی سره نښلوو او په عمودي ډول یې د وتر سره نښلوو. یاد ولرئ چې دغه او اچ خط پخپله د دې مرکزي زاویې ناصف هم دی، یعنې په منځ یې نیمه وي. نو دلته اول خبره دغسې کوو چې او ټي اچ مثلث چې دی، او ټي اچ مثلث چې دی دا یو قایم الزاویه مثلث دی. نو یوه زاویه چې 90 درجې وي نو د نورو دوو زاویو مجموعه به هم 90 درجې وي. تاسو لیکلی شو چې یو زاویه جمع درې زاویه مساوي کېږي 90 درجې. د بل خوا څخه که دا موضوع وګورو او ټي او ټي سی دغه دوه زوله هم یو پر بل باندې عمود دي، نو د دې دوو زاویو مجموعه هم څو کېږي 90 درجې کېږي. لیکلی شو چې درې زاویه جمع څلور زاویه مساوي کېږي 90 درجې. یو طرف یې مساوي دی نو بل طرف هم مساوي کېږي. د دې مساواتو لیکلی شو چې یو زاویه جمع درې زاویه مساوي کېږي درې زاویه جمع څلور زاویه. نو دلته درې اختصاروی شو ځکه خنثی کېږي، نو لیکلی شو چې یو زاویه مساوي کېږي د څلور زاویې سره. دلته مو مخته یادونه وکړه چې او اچ د مرکزي زاویې ناصف دی. دا چې مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس یعنې پي ټي سره مساوي کېږي، نو یو چې د مرکزي زاویې نیمایي برخه ده د پي ټي قوس د نیمایي سره مساوي کېږي. نو دغسې کولی شو ولیکو چې یو په نامه زاویه مساوي کېږي د پي ټي قوس د نیمایي سره. دا چې یو زاویه د څلور زاویې سره مساوي وه، نو دغسې هم کولی شو ولیکو چې څلور زاویه هم مساوي کېږي د پي ټي قوس د نیمایي سره. نو دلته خبره په ثبوت ورسېده چې مماسي زاویه د خپل مخامخ قوس د نیمایي سره مساوي وي. یو مثال دلته شته. مثال په دې ډول دی چې بي سی ډي زاویه پیدا کړئ، ای سی بي زاویه پیدا کړئ په داسې حال کې چې ای او بي مرکزي زاویه 45 درجې وي. دلته که وګورو دغه دوه زاویې که چیرې سره جمع شي باید یې ثلاثیه پوره کړي. اوس دغه زاویه 45 درجې ده، یې ثلاثیه څخه که چیرې 45 تفریق شي نو د دې زاویې اندازه په لاس راځي، یعنې د بي او سی زاویې اندازه بي او سی زاویه اندازه په لاس راځي. هغه به څو شي 115 درجې 115 درجې کېږي. اوس دې ته پام وکړئ، دغه بي سی قوس د دې مرکزي زاویې مخامخ قوس هم دی او دغه بي سی قوس د بي سی ډي مماسي زاویې مخامخ قوس هم دی. نو دلته که وګورو بي او سی زاویه هم 115 درجې ده. نو ویلی شو چې بي او سی زاویه بي او سی یادونه وشوه، بي سی ډي زاویه داسې به ولیکو بي سی ډي زاویه بي سی ډي زاویه دې اندازه به د خپل مخامخ قوس چې هغه 115 درجې شو نیمایي سره مساوي وي. دغسې لیکلی شو چې 115 تقسیم پر 2 که په 2 وویشلی شي 8.5 درجې کېږي. اوس دې ته پام وکړئ، ای سی بي زاویه که وګورو د دې زاویې مخامخ قوس پخپله د ای بي قوس دی او ای بي قوس د مرکزي زاویې اړوند قوس هم دی. دا مرکزي زاویه چې 45 درجې ده نو ای بي قوس به هم 45 درجې وي. نو ویلی شو چې د ای سی بي محیطي زاویه د خپل قوس نیمایي سره مساوي کېږي. نو داسې لیکلی شو چې ای سی بي محیطي زاویه مساوي کېږي 45 درجې تقسیم پر 2
که په 2 ویشلی شي څو کېږي 22.5 درجې